د بیبیانو سره به ډیره ګزاره په رمضان کې کوو ښه او پېشمنۍ د له تیاري ګوره تاسو د دې بیبیانو ژوند خپلوي نه که نه روژه کې چې اوده شي ګینټه په سټوپ کې کټ ناوخته شوی نه ګړی به دا په ټیم کوي رڼا انتظام به دا کوي پخلی به دا تیاري ادې به اوده شي راو به یې سنډۍ پاسه روټۍ یې نه کړه د چاولو په ځای سالن ته روټۍ کته کې اوده کټ سره ورته برغ میز یخې وي وخوره دا د خدای بنده نه دی دا د خدای بنده نه دی چې دا ټولې شپې پې داسې وزیږي واتق دعوة المظلوم دغه دواړه ټیمونه د قبلېدو ټیمونه دي خو یا د پیشمري ټیم دی تهجد ټیم دی یا یې لا روژه نه ده ماته کړې او تا ورسره جنګ وکړو ظلم دی وکړو ودې وخله هغې لا روژه نه ده ماته کړې وړومبې رب ته لاس اوچت کړل ربه زما انتقام دې نه والي دا چې درته څه ویلی نه شي د دې نه یریږه د دې تپوس ته الله ذات کوي واتق دعوة المظلوم شهر المواسات دا د همدردۍ میاشت ده همدردي پیژنئ همدردي دا ده که نه چې کلي کې غریب معلوم کا کلي کې فقیر معلوم کا کلي کې کونډه معلومه کا کلي کې بېوسه معلوم کا همدردي دې ته وایي همدردي دا ده شهر المواسات په دې کلي کې وګرځه غریبانان پکې وګوره ستا په درستخان به ماښام 15 سالنې پرتې د هغې درستخوان به ماښام 1 سالن دی دغې درستخان غور وکړه دغې فکر وکړه شهر المواسات همدردي دې ته نه وایي چې ستا په درستخوان دي 15 پراته په ګاونډ کې دي کونډه موري او بچي دي ورته وږي ناست او ماښام د روژه ماتي ټیم دی د هغې په درستخان د 1 سالن دی شهر المواسات دا د همدردۍ میاشت ده هر څه دا د بل سره نیم کوي دا نیم کوي خپله خرچه د بل سره نیمه کوي دا د همدردۍ میاشت ده نبی علیه السلام فرمایي چا چې د یو غلام نه بوج سپک کو په دې میاشت کې چا چې بوج سپک کو عتق من النار الله به دې د جهنم د اور نه خلاص کړي الله به ټول ګناهونه معاف کړي اوس خو غلام نشته دی خو د غلامانو مثل شته فقیر دې شته که نه نوکر د سره شته که نه دیاړیمار د سره شته که نه کرایهدار دې شته که نه زه وایم کاش خدای دې وس راکړي نو به یې وینې نو زه وایم کاش چې د کم خلق صاحب استطاعت دی د هغې په کوارټرو کې خلق دی زه وایم چې لاړلې په روژه کې ورته داسې دروازه وټکولې چې راوځه بهر ته نبی علیه السلام ویلي چې دا د همدردۍ میاشت ده دې کې چې څوک د چا نه بوج سپک کي نو الله به یې ټول ګناهونه معاف کړي او د جهنم د اور نه به اخلاص کړي تا ته دا یوه میاشت د رمضان کرایه معاف ده بس ته یوه میاشت کرایه مه راکوه خیر دی مستانه بوج سپک کو ما نه به الله د ګناهونو بوج سپک